अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक पार्ट 2 کې به انشاء الله مونږه سٹارټ کوو ملټیپل ریګریشن اوس دینه مخکې تاسو اسایمنت ما تاسو ته درکړو چې تاسو لږ ماشين لرنینګ د خپل سټډیو کوي هغه کې سټډیو کې ډیفرنٹ ټایپس یو لینیر ریګریشن سنگل ریګریشن ملټیپل ریګریشن دا وغیرہ دي ملټیپل ریګریشن کې دغه دي چې مونږه چې کم ماډل ټرین کوو هغه کې ته به مونږه د یو نه زیات ویلیوز ورکو چې ته مونږه ملټیپل ریګریشن وایي کدي کې سنگل ویلیو نه هغه ته به مونږه وایو چې لینیر ریګریشن یا سنگل ریګریشن خاجي راځي چې مونږ دلته نه سٹارټ آلو دلته تاسو کې ماته ویلي چې مونږ به ډیر ډیپ پکې نه ځو مونږ به جست بیسیک د کم د مونږ سره فایل دی د مونږ فایل هغه به یوز کوو او پاره کې به مونږ ډیفرنٹ قسم ته یو کې به مونږ یو ماډل ټرین کوو غي پاسه مونږ ډیفرنٹ پریډکشن پکې باندې کوو دلته کې مونږ خپل ډیټا سیټ اول به امپورټ کوو always چې څنګه کله مونږ کار کوو دلته کې به مونږ اول ټول نه اول به مونږ ډیټا سیټ چې کم دی خپل هغه به مونږ امپورټ کوو نو دلته کې ما اول پاندا زه امپورټ کړی دی پاسه ما خپل ډیټا سیټ ته پات ورکړی چې کوم کلین فایل او زمونږ سره کوم ته چې مونږ زمونږ فایل نوم ورکړی دلته کې ما بیا غته زمونږ فایل نوم ورکړی اغه نه علاوه ما چې کوم د یو ان نیم زیرو چې کوم کالم به پای کړی دوغه مې ور کړی دی ډیلیټ کړی دی پاسه سیټي مې ورنه اخو کړی دی لوکیشن مې ورنه اخو کړی دی او پرومس نیم نوم مې ورنه اخو کړی دی ما سره صرف اوس په فایل کې دغه شیزونه پاتې دي پرایس baths bedroom area size او ماته انټرست پس کې دی ماته انټرست دی قیمت کې دی پرایس کې دی زه وایم چې زموږ ماشين لرنینګ ماډل چې کوم دی چې هغه ته د baths ورکما bedroom ورکما او area size هغه ته ورکما او هغه پس هغه نه تاسو کما چې اوس ماته دی ولا پرایس خو اول به مونږه د ماشين لرنینګ ماډل ته کمپلیټ ډیټا ورکو د مونږه فایل ولا هغه پس به مونږه ماشين لرنینګ ماډل ته یو نیو ډیټا ورکو دا بغیر تاسو کوم چې خا ماشين لرنینګ چې تا د کوم پریویس ډیټا مونږ نه غسه دا پاغه بیس منه ته اوس ماته وخه کړه مونږ سره یو نوې مکان دی هغه بیډروم 3 دی سپوز بیډروم پکې سپوز 4 دی ایریا 8 مرلې دا نو هغه پرایس پسو نه نو هغه مونږ ته دلته کې یو نوې پرایس خو یې چګي د ډیټا مطابق هغه پرایس کم کې دی شي نو دلته کې ما جست بیسیک امپورټ کړی دی او بقیا چې کم فایل دی غما ورنه کم کالم چې دی ما ورنه ډیلیټ کړی دی صرف ما پاتې کړی دی پرایس باتروم بیډروم او ایریا فایل چې تاسو د پر سمپل وي تاسو به دیونه پوه شئ خاجي اوس راځي چې مونږه دلته کې سیټ کو مونږه انډیپندنت او ډیپندنت ویریبل ګوره انډیپندنت ویریبل به زمونږ سره هغه وي چې هغه په چا باندې ډیپند نه کوي نو هغه کوم دی هغه مونږ دي زمونږ سره دی باث بیډروم او ایریا سایز بیکاز دا انډیپندنت دی ټیک شو مونږ سره ډیپندنت څوک دی هغه پرایس دی ځکه چې مونږه دغه کې څه چینجز کوو نو زمونږه پرایس اوم چینج کیږي نو چې کم زمونږ سره ویریبل په نور باندې ډیپند کی هغه ته مونږ وایو ډیپندنت ویریبل او کم چې په چا باندې ډیپند نه کی څنګه د باث ته بیډروم دی ایریا سایز دی ته مونږ وایو انډیپندنت ویریبل ها او دلته کې چې مونږ سره کم انډیپندنت ویلیوز دی هغه به مونږه سٹور کو په ایکس کې او چې کم زمونږ سره ډیپندنت ویریبل دی هغه به مونږه سٹور کو په وای کې ټیک شو نو څنګه اول تاسو خپل کالم مخه ما چې زمونږ فایل کې د کالم دی ګوره ورته پرایس baths bedroom area size in مرلاس ٹھیک شو اوس راځي چې اول ز انډیپندنت والا سیټ کما ایکس کې به سیټ کما دلته کې زمونږه فایل دلته کې به ورکما baths دغه چې bath زمونږ سره انډیپندنت دی bedroom چې کم دی مونږ سره هغه هم انډیپندنت دی area size چې کم دی مونږ سره area size in مرلاس دا هم زمونږ سره انډیپندنت دی دغه درې چې کوم دي دا زمونږ سره انډیپندنت دغه ما په ایکس کې سیټ کو ای پسا وای چې کوم دی د کې به سیټ کما چې زمونږ سره کم ډیپندنت ویلیو دی هغه د زما سره دلته کې دی پرایس ټیک شو نو دلته کې تاسو وایي سر د ایکس په کیپټل کې اولیکو او وای ته په سمال کې اولیکل دا ولې دا جست یو دستور دی دا جست یو کسٹم دی یو رواج دی چې مونږه کله ماشين لرنینګ ماډل ټرین کوو هغه کې مونږه ایکس کیپټل لیکو او وای چې کوم د مونږ سره ډیپندنت دی مونږه په سمال کې لیکو نو تاسو دلته کې ایکس په ځای بلسم هم لیکل شي تاسو دلته کې وای په ځای بلسم هم لیکل شي تاسو دلته کې ایکس په ځای ډیپندنت هم لیکل شي او دلته کې تاسو مل دا ایکس په ځای تاسو انډیپندنت هم لیکل شي او دلته کې وای په ځای تاسو ډیپندنت هم لیکل شي دا تاسو مرضی دی خو مګر چې کم دستور دی کم رواج دی هغه کې ایکس او وای دغه څه لیکل شي راځي چې دا مونږ ول رن کو چې د کې څه مسله خو نشته مونږ ته دا ما رن کو صحیح شو ټیک شو مخکې اوس which from sklearn import linear model خاجي linear model sklearn چې کوم دی دا یو ماشين لرنینګ لایبرری دی ټیک شو sklearn چې کوم دی اته مونږ وایو scikit learn ورته مونږ وایو دا یو ماشين لرنینګ لایبرری دی ټیک دی بدرس دومره تاسو په دې باره کې کوم مزید تاسو ډیټیل تاسو ته پکار وي نو تاسو هغه باره کې سرچ کوئ چې هغه کې مطلب سپوز
څه څه پکې میتھډز دي او هغې څه مطلب څه برېږي دا او دلته کې تاسو ما اوم ووایي چې دا چې کوم دی دا یو مشین لرنینګ لایبرري دی خو سپوز دا د لږ باندې اوپن کما نو دا مونږ بیا یوز کوو چې دا هم زمونږ سره د کوم لایبرري چې دا مونږ سره نم پانډاز وغیره نه جوړه شوې ده نو دا د اوپن شي هغې نه مخکې د تاسو ښیم چې زمونږ چې مونږ به څه کوو دی کې دغې سایکټ لرن لایبرري نه به مونږ جسټ لینیر ماډل چې کوم دی به مونږ ورنه امپورټ کړو او هغې پسه به په دې باندې خپل ماډل چې کوم دی هغه به مونږ ټرین کړو هغه څنګه لږ ټایم پاس تاسو ښیم اول دلته کې وګورئ چې سایکټ لرن مونږ کلاسیفیکیشن دی پر اوم یوز کولی شو ریګریشن دی پر کلسټرینګ دی پر ډایمنشنلیټي ریډکشن ماډل سلیکشن پریپریشن نو اوس که تاسو ماته وایي چې سر د کلاسیفیکیشن نه څه مطلب دی identifying which category an object belongs to मतलब कि تاسو سره ډیفرنٹ هغه د ډیټا دی او کې تاسو چې کول غواړئ چې کم object کم ډیټا سره هغه د ریلیټډ دی نو هغه لپاره موږ سایکټ لرن یوز کولی شو خو دا ټول کنسپټ د تاسو په دې کورس کې نشم ویل بیکاز دا ماشین لرنینګ کورس دی جدا کورس دی کمپلیټ جدا کورس خو دلته کې جست بیسیک تاسو بیا هم زده کړه کول غواړئ نو دلته کې تاسو دی ویب سایټ ته لاړ شئ سایکټ لرن ولته او کې چېرته کوم هم زده کوئ تاسو دلته نه اوپن کولی شئ کم سپوز مونږ دلته کې تاسو کمپلیټ کوډ او کمپلیټ ډیټیل چې کوم دی هغه تاسو ته دلته کې هغه فری آف کاسټ دلته کې درکولی شي نو که تاسو ماشین لرنینګ کې جدا انټرسټډ وئ نو تاسو دلته نه هغه کولی شئ زده کړه کولی شئ مونږ هم په دې باندې انشاءالله کورس جوړوو ډېر زر اوس راځئ واپس راځئ واپس چې څنګه به مونږ امپورټ کوو مونږ به جست دلته کې ولیکو فرام sklearn import linear model جست دا به مونږ ولیکو ټیک شو چې دا مو کله ولیکله دې پسه به اوس مونږه use linear regression method from sklearn دغه چې کوم مونږه ماډل کړی دی دغه کې دنه یو linear regression method هم دی یو فنکشن هم دی مونږ به اوس هغه یوز کوو په هغې باندې به مونږ چې کوم خپل object خپل ماډل دی به مونږ ټرین کوو نو څنګه به ټرین کوو راځئ دلته نه مونږ linear ماډل اول امپورټ کړی دی دلته کې به زه ولیکم چې regression is equal to linear model dot linear regression څنګه چې تاسو ما چې linear regression به مونږ یوز کوو دغه به ولیکو مونږه دې پسې به دلته کې ولیکم چې x ډاټ انفو دا جست تاسو ته ښیم چې زمونږ سره x چې کوم دی کې څه مونږ سره په دې پرته دی کې مونږ په x کې مونږ څه سټور کړي مونږ انډیپندنٹ ویلیو سټور کړي هغه مونږ سره باث وې بیډروم او ایریا سایز مونږ ته دلته نه پته لګي چې هغه کې 4830 ویلیوز دي په بیډروم کې هم د مری دي او په هغه کې ایریا سایز کوم د مری دی هغه 113 کیبي میموري د مونږ نه ولې ده نو تاسو دلته نه داسې هم چک کولای شئ اوس راځي چې مخکې لږ وشو مونږ خپل ماډل چې کوم دی هغې مونږ فټینګ وکړو regression dot fit په مونږ دلته کې ولیکو x dot values او دلته کې زه ورکوم خپل ماډل ته چې ته په دې باندې د regression مونږ سره ماډل دی که دلته کې اوس ورته ګورئ لینیر هغه چې کوم دی regression هغه هم سیو کړی دی په دې ویریبل کې regression کې REGR کې نو دلته کې زه ورکوم چې REGR dot fit زه هغې ته وایم چې آی ماډله ته په دې باندې فټ شه په کوم ویلیوز باندې x ویلیوز دغه باندې هم فټ شه چې کوم انډیپندنٹ ویلیوز دي او y به دلته کې ورکوم چې په ډیپندنٹ ویلیو باندې هم فټ شه بس دومره کار دی زمونږ څنګه زه رن کما دا به وایي چې ښه جي زه فټ شوم دلته کې تاسو د آپشن درکړي اوس دې پسې راځئ چې څنګه مونږ په دې باندې اوس پریډکشن کولی شو پریډکشن ته ګورئ ډېر زبردست او ډېر اسان دی ورته ګورئ اوس زه ورته وایم چې سپوز دلته کې زه ورته لیکم چې پریډکټډ پرایس لکه چې مونږ پرایس په پریډکټ کوو نو که نه هغې مونږ چک کوو نو چې دا مونږ ته پرایس وښیي زه ورته وایم چې REGR څنګه چې مونږ ماډل ټرین کړی دی که نه ته به هغه نیم یوز کوې REGR dot predict دا ورته وایم دا بچې اوس په دې پته لګي دا پریډکټ را اوس مونږ که تاسو خیال کړي وي مونږ 3 ویلیوز ورکړی وي کم وي مونږ ورکړي وو دلته کې مونږ ورکړي وو چې باث بیډروم او ایریا سایز راځئ چې دلته کې تاسو دا کاپي کوم چې تاسو ته پته لګي چې مونږ کم ویلیوز ورکړي وو نو دا به دلته کې تاسو ته کاپي کوم از ا کمنټ ګورئ ورته مونږ اول به دلته کې ورکوم باث چې نمبر اف باث څومره دي ما سره او زه چې کول څومره غواړم او بیډروم او ایریا څه دلته کې به زه ورکړم سپوز زه ورته وایم چې ماشین لرنینګه تا چې کوم مونږ نه ډیټا واخیستله هغې باندې تا خپل ځان ټرین کړو اوس ما ته وښیه که زمونږ سره سپوز یو مونږ سره مکان دی او هغې کې 3 باتروم دي او هغې کې 5 بیډروم دي او هغې سپوز 10 مرلې دی اول باتروم ما دلته کې ورکو 3 بیډروم می بیا ورکو 5 او ایریا سایز می ورکو 10 ته ما ته وښیه چې هغې به څه قیمت دي نو اوس دلته کې مونږ ته څه ونه شی ولې ځکه چې مونږ دا پرنټ کړی نه دی دلته کې به زه پرنټ کوم چې پرنټ predicted price که نه نو اوس که د رنګ ما ته وښیلو چې
2831 दे मतलब शो चे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ वही कता दा से यो प्राइस वार्ड है चाहे कि 3 बाथरूम नहीं 5 पकी बेडरूम नहीं और 10 पकी 10 मरला एरिया विनो बता सा मिलता तो मिलोशी पर 2 करोड़ 2,83,183 रुपये मंदे नो दखा शाने زموږ سره مشیل نه چې کوم دغه کار کوي نو اوس راځي چې لګونه دا لګونه د ته یو ډیزاین کو لګونه خاصه کو خاصه څنګه چې دلته کې همغه ډایرکټ بدل ته کې ویډیوز ورکې نه دا لګونه بد کاری نو مونږ خو اصل کې جوړونه دغه څه چې د مونږ سره یو یوزر ته هغه استعمالي نو هغه ته به څنګه جوړوږي ته پر ګوره ډیر آسان دی کته نه ته پوسو کوم چې ماته د یوزر نه یو انپوټ والا نو ته هغه انپوټ څنګه आले input mung ba dase aga so kana gore input pa munga daga se aga so kana che enter something ka suppose ogama no dalta ke mate wi che enter something no daga shane data ta wema che us the user de paya zara de che simple one interface jud ko chaga pa ke values put ke yage pa se ite result khashi no dalta ke ma dre input aga seli di dalta ke ma dre input aga seli di wata gore che bedroom بیا ما بات او بیا مرله دلته کې دا ورته وایم خپل یوزر ته وایم چې انټر د نمبر او بیډروم دا هغه ما په فلوټ کې لیکلي ځکه چې می به کله کله د مونږ سره چې کوم یوزر دی هغه 3.5 مرله پکې ورکی کله کله 2.5 ورکی نو هغه کاونټر کولای دی پر ما فلوټ کې ورکړی دی باتروم چې کوم دی هغه 3.5 خو نشي کېده خو بیا ما دلته کې فلوټ ورکړی تاسو دلته کې انټو ورکولای شئ ځکه چې انټیجر ځکه دلته پکار دی چې دلته کې بیا باتروم بیا یو وی یا پکې 2 یا 3 اوس راځي چې دلته کې سپوز چلو انټ پاور کو انټ ټیک ته ها هغه پس مرلاس چې کم دی مرلا د اوم 3.5 کې دی شي او کې دی شي او دلته کې ما بیډروم ویل چې 3.5 کې دی شي ها بیډروم اوم مونږ سره یا به یو یا به 2 یا به 3 د 3.5 نشي کېدای خالي ها زموږ سره چې کوم مرلا دی هغه په اشاره کې دی شي دلته کې ما سیمپل انټرفیس خاجي اوس کله دلته کې دا رن کما نو تاسو د خاري چې دلته کې معنا دا غدري ته پوښتنه کوي جس دا تاسو خمه چې څنګه مونږ ته خاري دا وایي چې انټر د نمبر اف بیډروم سپوز ما ورکو 4 او دلته کې ما ورکو باتروم ما ورکو 3 او مرلا ما ورکو 4.5 ټیک شو نو سم نه کې بیکاز یا مونږ ماډل کال غنه دی کال کړي نه دی دلته کې جس د یوزر نه د ویلیو ځان من دا ولې دا چې یوزر ته مونږ یو انټرفیس ورکوونه چې هغه ته خاصه باندې خاري هغه ته دی مونږ یوزر چې کوم هغه په دې باندې بالکل هغه سره ور سره کار نشته چې مونږ کوډینګ څنګه کړی دی صرف دا وایي چې ماته یو خاصه باندې په فرنٹ سکرین باندې یو غو خاجي کې دنه خپل ویډیو سپورت کوم ماته یو استیمیټډ یو پرایس خو چې دا بغه چې کوم دا په دومره باندې ماته ملو شي اوس را دلته کې همغه انپوټ واغسو کنه اوس که زه وایم چې دغه انپوټ سره زه وایم چې د مونږ یوزر ته دا یو خاصه باندې پرایس وخیا شي نو هغه به څنګه خي دلته کې به ورته ولي کما اوس چې پرینټ د بورته ولي کما چې پرینټ کې به ورته ولي کما دلته کې چې اور predicted price is دلته کې به ورکما چې predicted price اوس دینه مخکې اول راځي چې مونږه predicted price کوم دی بدلته کې ضروري کما چې predicted price is equal to regr.predict هغه کې دنه به مونږه خپل چې کوم ویلیوز دي هغه مونږه پکې ورکو کم دی ویلیوز مونږ سره اول دی بیډروم باث ان مرلس کنه دلته کې به ورکما چې bedrooms baths and مرلاس ګوره دا هغه شی دی چې څنګه مونږ دلته کې څه وکړو دلته کې ما ډایرکټ ویلیوز هغه ورکړې وي خو دلته کې چې دا کومه دغه دی کې ما اول د یوزر نه انپوټ واغسو هغه پسې مې دلته کې هغه ویلیوز ورکړې نور سیم ټو سیم شی دی اوس کله دا رن کوم اوس ورته ګوره اوس دته اول مونږ ته پوس کې چې نمبر اف بیډروم انټر کا ما وته چې سپوز 3 بیډروم ماته پکار دی بیا دا وته چې ماته 2 باتروم پکار دی زه ته مې چې سپوز ماته 5 ملي کور پکار دی او دته دا مې چې دی پس ماته اوس پرایس خو دی بسومره پرایس وي نو کله به باندې کلیک وکم نو ماته خو چې دا تا پرایس کم دی اغا دی 1,50,000 करोड़ 1,70,60,237 रुपए دا سره چې کم دی هغه د پرایس پر دی نو دغه شان تاسو ماشین لرنینګ په ډیټا ساينس کې یوز کولای شئ اوس که دغه بیک تاسو ورنه ختمول غواړئ نو دلته کې جست تاسو ورسره ولیکئ دلته کې چې 0 ولې بیکاز موږ سره په دې لیست کې په پیله نمبر باندې دی او دې سره که مخکې تاسو پی کې آر لیکئ نو دلته کې ورسره ولیکئ چې سپوز دا پاکستاني روپۍ دي نو دلته کې ورسره ولیکئ چې پی کې آر ټیک شو اوس که دا دوباره رن کما نو ماته به اوس وایي چې انټر د نمبر او بیډروم دی پر زه ورته وایم چې 5 بیډروم د پکې وي او څلور د پکې باترومان وي او 7 مرلې د کور وي نو اوس ماته ښیي چې تا سره به 7 مرلې کور دومره او که دغه تاسو ختمول غواړئ نو دا هم ختمیږي څنګه دلته کې جست ورته ولیکئ ډاټ راوند
2 دا مخکې تاسو ته ما په دې کورس کې هم ښیلی دی او پایتون کورس کې هم موږ دا کتلی دی چې راوند چې کوم دی څنګه کار کوي هغه چې کوم دی تا دا اشاره ته دلته نه ما دلته راسې راوند کی نو څنګه دا رن کوم یو پیر بیا چلو مزه ورته ما چې ماته یو بیډروم پکار دی یو باتروم پکار دی او دو مرله کور پکار دی نو ماته خو چې تا والا کور چې کوم دی هغه به دومره راسې راشي او دومره پی کی آر وي ٹھیک شو نو امید لرم چې تاسو به دلته راسې زده کړه کړې وي تاسو به بیسیک پته لګېدلی وي چې مشین لرنینګ څنګه کار کوي او دا څومره یوزفل دی په ډیټا ساینس کې اوس راځئ که دغه ټول کوډ په یو ځای کې مونږ جمع کړو نو دا به دغسې ښکاري اول به مونږ پانډاز امپورټ کړو اسکیلرن به امپورټ کړو پس به خپل فایل امپورټ کړو دلته نه دلته رسته مونږ فایل دی او ان چې کوم مونږ سره نو پکار هغه کالمز ما ونه ډیلیټ کړي دي او پاسه ما دلته کې خپل انډیپندنت ویلیو سیټ دی پاسه ډیپندنت ویلیو پاسه ما ریګریشن چې کوم دی هغه ماډل دلته کې ما سیټ کړی دی او دلته مې بیا فټینګ کړی هغې پسه دلته کې یوزر نه انپوټ واړم او هغې پسه زه چې کوم دی دلته کې پریډکټډ پرایس فایند کوم او دې پسه زه دلته کې یوزر ته خپل ویلیوز ښیم دلته کې به راځئ مونږ ورسره دلته کې هم پی کې آر ایډ کړو پی کې آر ورسره ایډ کړو اوس که دا رن کوم نو دلته کې مانه بیا تپوس کړي سپوز یو پیرې بیا ته رن کوم دلته کې زه ورته وایم چې 8 بیډروم او 10 پکې باترومان وي سم ګران شی دی ګورې ښه او دلته کې 10 مرلې کور ماته پکار دی نو هغې ته وایي چې دا به تاسو ته په دومره باندې میلاو شي نو دغه شانې تاسو مشین لرنینګ یوز کوی شئ او خپل چې کوم ډیټا مونږ دومره غټ کار وکړو سټارټینګ نه مونږ ډیټا کلین کړه پسې مو ویژولاایز کړله ډېر څه پکې مونږ لاس کې مونږ دا ماډل ورنه جوړ کړو اوس مونږ ته به دې څه پیدا وي ګورئ اوس په تاسو وایي چې دې څه فایده شوه دا مونږ ماډل جوړ کړو نو دې څه پیدا شوه دې ځکه پیدا شوله چې سپوز اوس مونږ د هغه کو خبره کوو د ایریل سټیټ ولا سپوز ته یو ایریل سټیټ ډیلر یې ټیک شو او تا سره دغسې یو ماډل دی او تا ورته ووایې چې سپوز دا تا رن کو تا ته یو کور میلاویږي سپوز په 20 लाख سپوز تا ته یو کور میلاویږي که نه په 1 کروڑ روپۍ باندې تا ته میلاویږي که نه ټیک شو او دلته کې تا اول چې کول غواړې چې هغه آیا هغه کروڑ چې کوم دی که زه په 1 کروڑ باندې والم هغه کور نو په څو باندې به خرڅ شي سپوز دلته کې تا یو ماډل جوړ کړی دغه شانې او دې کې تا ورکړو چې د سپوز هغې کور کې 3 هغه دي بیډرومونه دي او 2 باترومونه دي او 4 مرلۍ دی نو دلته کې تاسو ته پرایس وښیو چې دې پرایس یې سپوز اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 लाख 10 लाख करोड़ دې پرایس یې 1 करोड़ 63,17,441 او تا ته دغه کور چې هغې کې 3 بیډروم دي 2 باتروم دي او 4 مرلۍ دی تا ته په 1 کروڑ باندې میلاویږي نو اوس تا ته څومره پیدا شوه تا ته اول نه پته ولګېدله که دا کور زه په 1 کروڑ کې آلم نو زه دا په 1 کروڑ په 63 लाख کې خرڅولی شم نو دغه چې کوم دی دا یو اگزامپل شو د ډیټا ساینس او د مشین لرنینګ په ریل اسټیټ کې دغه شانې په ډفرنٹ ډومینز کې د ډفرنٹ اگزامپل دی خو یو خبره دی ګورئ دا ماډل ضروري نه دی چې دی ولا دا آوټپوټ چې کوم دی دا صحیح وي یا دا غلط وي دې لپاره بیا مونږ مشین لرنینګ کې یو بل کنسپټ دی هغه به مونږ دې کې ټچ کوو نه بیکاز دې سره هغه نه دی ریلیټډ مونږ کورس سکوپ کې نه دی خو هغه داسې دی چې هغې سره مونږ بیا چک کوو چې دې مونږ چې کوم ماډل دی دا څومره غلطیانې کوي او څومره پازیټیو دی څومره نیګیټیو دی او هغې بیس باندې به مونږ هغه نوره مطلب ټرین کوو او نوره یې صفحه کوو او نوره هغه باندې زده کړه پرې کوو نو دلته راسې آی هوپ چې تاسو بیسکس چې کوم دی هغه تاسو زده کړو او تاسو پته ولګېدله چې دا چې کوم دی دا مطلب مشین لرنینګ چې دی هغه هم د یو پارټ دی د ډیټا ساینسز او دا مونږ څنګه یوز کوو څه کنسپټس دي امید لرم چې تاسو به ډېر څه زده کړي وي په دې پارټ 1 and پارټ 2 اف مشین لرنینګ کوم په دوګانو کې تاسو ته انشاءالله دې پس لاست ویډیو دی هغې کې به انشاءالله تاسو سره فیس ټو فیس لږ خبرې کوم هغه هم تاسو وګورئ تاسو دپاره به هغه ډېر امپورټنټ وي او ډېر تاسو ته به یوزفل وي نو دې لیکچر نه د تاسو نه اجازه غواړم الله په امان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او زده کړه کوئ او پښتنې یو پرې بیا ګریډ جوړ کړئ الله حافظ